جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې نن پنجشنبه د روان لمریز کال د سنبلې میاشتې په 9مه نیټه د کانونو او پټرولیم وزارت او ګټونکو شرکتونو ترمنځ د 4.5 میلیارډ ډالر په پانګونې سره د اوو لویو کانونو قراردادونه لاسلیک شول. په دغو قراردادونو کې د هرات ولایت د غوریانو ولسوالۍ د اوسپنې کان 4 بلاکونه شامل دي چې وطن درخشان شرکت ته چې آزاران صنعتي ساز ایرانی شرکت یې ونډوال دی د لومړي بلاک، ساحل شرق میانه شرکت ته چې د رینور افغاني او اپکول ترکی شرکتونه ونډوال دي د دوهم بلاک، شمش ملي شرکت ته چې جی بی ام او ای ډی ریسورسز انګلستاني شرکتونه ونډوال دي د دریم بلاک، باختر فولاد شرکت ته چې احیای سپاهان او پارسان ایرانی شرکتونه ونډوال دي د څلورم بلاک، افغان انویست شرکت ته د غور ولایت د تولک ولسوالۍ د سره پوجستکان د یو بلاک، چینه افغانستان شرکت ته چې افغانستان زړور شرکت یې ونډوال دي د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ د سمتي سرو زرو کان او توریا خصوصي شرکت ته د لوګر ولایت د دوهم میساینه کان قراردادونه ورکړل شول. د یادول وړ ده چې د یادو اوو قراردادونو د چارو ترسره کولو لپاره په مجموعي ډول 4 میلیارډ او 550 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې زرګونو کسانو ته به کاري زمینه مساعد او د هیواد په اقتصادي وضعیت کې به د پام وړ ښه والی ورسره راشي. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.